د کوچني اختر پر رسیدو سره د کندهار په هرات بازار چارسو شاه او سرپوش بازارونو کې د شپې له پلوه د خلکو ګڼه زیاته سوې ده. په دغو بازارونو کې وچه میوه، کالي، بوټونه او چپلکې پلورل کیږي. الحمدلله د خدای راضي تاوردم امنیت څخه تاورد اون قراری خدای پاک راوصل د پروش کار پر حالات هم سم دي تاورد وستر دا ګرانی ده په شهر په ملک مو ډیره ګرانی ده. ډیره حد بازار چې ما په سترګو ولیدي تقریبا 3 پاوه یا 3 ساعته پورې ما مزل وکړي. ډیره مادګي نیول سوې ده. ډیرو ښاریانو حاکم د اختر وړ دغه چې دي اسباب سامان چې دي دا راوړل سوي دي که میوه کې خوراکي شیان کې د نور لباسونه کې. د همدې بازارونو د بوټونو او څپلیو پلورونکي وایي د کورنۍ تولیدات ترڅنګ له پاکستان، ایران، هند او چین نه د ورځني موډ سره برابر تولیدات لري چې ځوانان زیات د بهر جوړ عصري توکي ترې اخلي. د اختریزو توکو پلورونکي وایي کاروبار یې ښه دی، خو زیات کسان د اقتصادي ناتوانۍ له امله ګران بیه توکي نشي رانیولی. یکم ذره اقتصاد و چند وقت ضعیف شده، اقتصاد مردم بسیار ضعیف شده. کوشش میکنن که یه تو چیزایی رو استفاده کنن که مثلا مطابق واسشان باشه او سودا و معامله کم ذره از پیشتر کرده، کاهش پیدا کرده. والله وراره که اوس خو ځوانان د پیشني ماډل چمپل ډېر خوښوي چې ګوته والای لږ د پیشني ډیزاین نه ځکه چې اوس زمانه ګرد عصري تاوړي نو په دا خاطر باندې دا اوس د سراز بنان هم دغه پیشن تاوړستي شسته شي خوشي. د دې ټولو ترڅنګ سږ کال د نورو کلونو په پرتله په کندهار ښار کې وطني وچه میوه په بازارونو کې ډیره لیدل کیږي چې پلورونکي وایي بیې یې ټیټه او غوښتونکي یې ډیر دي. ښه دی، شکر دی. په چیر لوی اختر کې موږ کاروبار کوو یعنې د هغه 50% یې اوس اضافه توب کړی دی. ښه دی اوس انشاءالله تر پخوا پورې اوس ډېر ښه دی. په بکشني اختر بل اختر د 2-3 اختر دونه کاروبار نه اوس انشاءالله ښه دی. په کندهار ښار کې د اخترونو په شپو ورځو کې د دغه ولایت لوی بازارونه تر سهاره خلاص وي چې د دغه ولایت د مرکز د اوسیدونکو ترڅنګ د ولسوالیو او ان ګاونډي ولایتونو اوسیدونکي هم پکښې خپل د اړتیا وړ توکي اخلي.